چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خاندله چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خاندله داسې مه شه چې ته خاندې او خلک درپسې ژاړي داسې شاوخوا زموږ دغه کومه عکسونه وه تصویران وه داسې کومه ټول دلته تصویران مو سوي دي دا ټول په شهادت رسېدلي دي او د شهادت باید موږ یقیني په یقین ولرو او یقیني شهیدان دي الله تعالی دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي او ټوله شهیدان مسلمانان که هغه په افغانستان کې دي که ټولو هېوادونو کې دي الله تعالی ټولو ته مغفرت نصیب کړي خو خصوصا چې موږ نن دلته راټول شوي یو دا هغه شهیدان چې مولانا خانزیب صاحب و مطیع تراب صاحب و نو دغه پیښې نه وروسته راغله موږ یې دغه فلم زیاتره چې مخکې مو پوسټونه کړي مخکې به دا وروسته په دې پوسټ کې شریک کړله خو داسې دغه په روز کال په 2023 کال د 11مې میاشتې په 11 تاریخ باندې نو محترم ګیلامن وزیر ګیلامن شهید صاحب په دې ګیلامن وزیر شهید شوی ده نو د هغه د تلین په مناسبت باندې موږ دلته غونډه دایره کړې ده که دوستانو مخکې ویل نور دوستان به هم راځي واقعا چې څومره خدمتونه د ګیلامن شهید دا نه چې موږ یوازې په ټیپریکیم باندې دا وتپو بلکې د ټولو پښتنو افغانانو په باره کې باید د دغه خدمتونه او دا هلې ځلې باید وستایو داسې د په مالي لساني بدني باندې ټول دغه قرباني ورکړې ده ورې کړه حتی تر دې پورې قرباني ورکړه چې اخري یې خپل ژوند پکې وبایله خو ژوند یې داسې ژوند وبایله چې موږ دلته راټول شوي یو او نور دوی کې زموږ د دغه میډیا له لارې نه دا غږ اوري یعنې داسې سړی به نه وي چې د په مرګ باندې فخر او افتخار نه کوي فخر او افتخار په څه شي باندې کوي ولې یې کوي ډېر خلک روزل کېږي ډېر مسلمانان په ډېرو هېوادو کې په افغانستان کې همدغسې په غره پښتونخوا کې ډېر روزل کېږي د په شان باندې نور خلک مخکې مړه شوي نور به مړه کېږي لیکن خلک په یو کلي کې سړی مړ شي په خبر نه وي خو نیم خلک داسې دي چې هغه مړه شي هغې باندې کله خو څه کوي خپل هغه هېواد خو څه کوي هېوادونه د ده په مرګ باندې چې کوي ویر او ماتم کوي د ویر او ماتم د دوی دغه نتیجه دا ده چې دوی د خپل قوم د خپل ملت او د خپل هېواد لپاره خدمتونه کوي د هغوی لپاره زیار ګاللی ده تکلیفونه یې ګاللي دي لکه تکلیفونه چې مخکې هغه وایي شیرزاد صاحب همدغسې ملک صاحب بازي او نور به راځي هغوی به بیان کړل او نور به یې بیانوي که بیان یې کړو دغه نور بس خو څه کې چې موږ غونډه نیولې ده په جمعو په میاشتو دا نه ختمېږي هغه روښانه د اجد دې نسل ته موږ بیان کړو خو خبره دا ده چې دا خو موږ نه لاړه او شهید څه خدای پاک د شهادت د الله په در کې قبول او منظور کړي څومره ګناهونه یې کړي خدای پاک د ګناهونو ورته مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې په جنتونو کې الله جنت چې پیغمبر اسلام یې ستاسې کله دعا کوي نو جنت فردوس دعا کوي خدای پاک جنت فردوس ورته نصیب کړي دا نه چې دا اوس موږ ټول ورسره مړه شو داسې به ډېر راځي مړه کېږي بس الاول خان عبدالغفار خان چې هغه وپاس شوی ده همداسې دا وپاس مخکې دا ورونو چې نومونه واخېستل شو هغه وپاس وره بلکې موږ هغه که وپاس ده خو صحیح د هغه شهید د الله تعالی ستاسو شهیدانو ته مړه مه وایي بلکې هغوی ژوندي دي هغه ژوندي دي خو لیکن موږ سره پیر خاله په سترګو نه وینو که نه هغوی ژوندي دي روح یې ژوندی ده د هغوی کړه وړه دا شهیدي ورکوي چې هغوی ژوندي دي موږ باید د هغه لاره تعقیب کړو چې هغه کومه زړه کې کوم ارمانونه او کوم هدف باندې هلې ځلې کولې او هدف باندې آخري سر کېښوده موږ تاسو ټوله د هغه په نقش قدم باندې لاړ شو دلته بیا دا ضروري نه لکه په یوازې تن چې دلته زه راغلی یم یا داسې تاسو یا یو کس راغلي موږ باید د دې نقش په قدم باندې راشو نور ملګري دغه لاره ورته وښیي دغه لارې ته را دعوت کړو بلنه ورکړو چې د هغوی لاره تعقیب کړو دغه لارې په نقش قدم باندې تګ رفتار وکړي نو هله به موږ خپل هلته هم بیا موږ خپل مسؤلیت نه به اجرا کړی
بلکې هلته به موږ خپل معذولیت اجرا کړی چې دوی سره کوم ته خپل ذات به شهید کړ چې موږ د دوی ارمانونه کله د هدف ته موږ ورسېږو او هغه ورځ کې چې موږ نن د ده په ماتم راټول یو او بیا موږ داسې راټول یو چې نن هغه ورځ ده چې موږ دغه شهیدانو په سر ورکړی ده او کوم هدف لپاره او نن هغه ورځ موږ هدف ته رسېدلي یو او چې ووایي چې خدای پاک د شهادت قبول کړي چې هغه ورځ به نوي ورځ تاسو دغه ورځ ټولو ته مبارک وي او خدای پاک دې په موږ باندې راولي. لنډه لنډه په خپله په دې کې چې زموږ مشهور عالم او پوه عالم مولانا خانزیب صاحب چې هغه چې دې نه وروسته چې مفتي شاکر منیر چې دا چې هغه په شهادت ورسېد هغې نه وروسته چې هغه په څومره خدمت د دې پی ټي ایم غورځنګ لپاره کوو چې هغه د اوه مرسته خدای پاک د هغه ته مغفرت نصیب کړي. نو ورپسې مولانا صاحب خانزیب صاحب راغی چې هغه څومره کوششونه وکړل په هغې کې هغه نو ټول چې هغه یې بیانوي ما ورته ویل دا ډېر وخت نیسي چې هغه یې بله ډیوه وه هغه د آیات او د حدیث لارې نه د هر ځای کې هغه تقریر کوو هغه بیان کوو او بیان یې داسې و چې تاسې غونډې په خپلو سترګو مخکې ولیدلې او وروسته به تاسې په رکوع کې راځي. دا کوم خلک چې په دې مرګ باندې وفات شوي دي مرګ خو راځي که په دغسې مرګ باندې زه دغه سبا یا جمعه وروسته خو چې وفات کېږم دغه نن چې وفات شم زه پرې خوشحاله یم خوښه خوشحاله یم ولې خوښه خوشحاله یم بل پسې مې یو ځای کې به سړی ووایي معلم عبدالقاهر جبارخېل مړ شوی دی څو کسه به راباندې راټول شي جنازه به یې وکړي خو که په دغسې مرګو باندې مړ شمه تاسې ډېر جنازه ګیلامن جنازه ولدره اته 50 کالو ته مې عمر رسېدلی ده بادشاهان مړ شوي دي خو دوه جنازه ما نه دلدلې همداسې د مولانا خانزیب کرته جنازه ما نه دلدلې دا ولې دوه جنازه غټه ده دا جنازه په دې غټه ده چې دوی د قوم او د ولس لپاره د دغه د اسلام او د دغه پښتنو ورونو لپاره دوی سره ظلمونه کېږي دوی خدمتونه کړي دي د دغه اواز یې اوچت کړی ده د پنجاب مردارې څېره یې خلکو ته روښانه کړې ده او نن وخت د پاکستان شیر لاندې لاندې د موږ د پی ټي ایم غورځنګ والا لپاره هغوی هغه باندې مرګ وایي هغه باندې ظلم او د جبر فتوا کوي چې دا ظالمان دي او ستمګران دي پښتنو په مال او جایداد باندې دوی ناست دي او هغه یې غصب کړي دي او دوی په خپله باندې مزې او چرچې کوي دغه پی ټي ایم اوس خلکو د پاکستان ظلم افشا کړ نور چې پې وکړي و زیاتره خلک چې دي که نه یو خو دې باندې خلک شرمېږي چې هغه ونیسي او چاپه یې کړي او ویې وښیي خو د ملکونو لپاره د مشرانو خلکو لپاره د هغوی په مخ کې چې دغه ووایي چې دا ظالم د ستمګر ده نو دا یې د لپاره مرګ څه کې چې بیخي د هغې نه شرمنده کار بل شته نه بلکې دا د پی ټي ایم د غورځنګ هغه باندې په افتخار او فخر باندې د دوی دغه پټه او شوم هدفونه ټول رابرسېره کړله خلکو ته ښکاره کړله دا خلک پوهېږي چې هغوی لږ تعلیم کړی او پښې لږې پښې اوبو ته کړي او که پښې اوبو ته کړي نه وي نو هغه د اوښ ته دمبوره وه هغه څه پوهېږي خو څوک پوهېږي هغه دومره کار کړی ده چې نه پوهېږم چې یو کس به دومره خپل قوم او ولس ته او افغانانو ته به دومره خدمت نه وي کړی نو موږ باید د دغه خلکو دغه کارنامې یېرې نه کړو او دغه داسې قدم باندې لاړ شو لکه د نن سلطنګ راغونډ شوي وو لکه مخکې عبدالله احسان صاحب چې همیشه یې د موږ غونډو کې برخه اخیستې ده مننه ته کې اوس هغه خالي نه تشریف راوړی ورسره دا بل وروره نومېر نه غلا سي دا تشریف همیشه موږ سره غونډو کې برخه اخیسته راغلي دي امیر پښتون همیشه موږ سره هغه به هم راځي خبرې به کوي چې هغه کړي کوي چې برخه اخیسته ده چې هغه دوی چې دا وکړه که نه ګوره کله یو خبره ډېره وړی که نه خو مطلب پکې ډېر پروت وي مطلب یې دا وي که نه چې دا داسې دلته موږ راغونډ شو ډېره توره وکړه والا موږ عبدالپیر خان نه راغلی والا بل ګیم نه راغلی استاد نه راغلی یا مسخت بل خیوال نه راغلی دلته راغلو سټېج په سره ودرېدو یو ویدو دام جوړه کړله بلکې دا به په عمل کې ښکاره کړو په خپله خو یې کوو زه په خپله راغلم څه توره مې کړې ده دولته راغلم نه زه به نور خلک هم دغه لارې ته دعوت کړم دغه لاره باید ورته روښانه کړم دغه لاره باید ورته وښیم او دغه لارې باندې چې ته رقم دی لاړ دی څه لپاره لاړ ده دغه لارې باندې که دلته خو وخت نه هلته خو کور کې ورته وخت وي که نه که دا د جاني ده که مالي ده که میډیا لاره نه ده دغه لاره خلکو ته وښیي او روښانه یې کړو چې خلک دغه پاکستان د ظلم او جبر په حق باندې پوه شي او دوی په مقابل کې خلک ودرېږي دغه تور لینګین نه خپل انتقام واخلي
خپل وطن ډېر خوږي که نه د موږ د پښتانو مینه ډېره خوږه وي پښتانو مې راټول شوي د پښتون په غم راټول شوي که نه داسې ډېر خلک مړه کېږي او ښخېږي او دفن کېږي خو چې نن ورته راغونډ شوي خپل پښتون او هغه پښتانه وو چې لکه د په اسمان کې د لمر سترګې اخر کې بیا وایم چې خدای پاک دې دغه ټوله شهید ګیلامن وزیر همدغسې ورپسې مولانا خانزیب مطیع شهید دغه نور چې نومونه نه سم اخیستلی رانه هېرېږي الله تعالی یې دوی ته مغفرت نصیب کړي الله تعالی جنت فردوس ورته نصیب کړي او باقي دی الله تعالی موږ تاسو ټوله افغانان له دغسې ناخوالو نه خلاص کړي خدای پاک سینده لپاره موږ غونډه دایروو خدای پاک دا زیری راباندې وکړي چې موږ د دغې څو چنده مخکې قدم اخیستی اوسېږي څو چنده چې موږ مخکې قدم اخیستی په هغه ورځ به زه خوشحاله یم او خدای دې کلشتې ته هغه ونه کړ نو هغه ځای کې به مو خوشحالي به ښکاره کړو لا کوم بندیان چې زموږ علي وزیر ده نصیر احمد کوکېخېل ده او همدغسې به نورو سره بندیان خدای پاک د هغوی نه دغه د مردارخور زندان نه راخوشي کړي خدای پاک باندې ورحمېږي خدای دې غیبي ورباندې ورحمېږي